سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. هند د کشمیر له برید وروسته سلګونه بنګلادیشي کډوال نیولي دي. هندي پولیسو په کشمیر کې د برید وروسته د کډوالۍ په وړاندې د مبارزې په لړ کې سلګونه بنګلادیشي اتباع نیولي دي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې هیواد یې تر دې دمه له زرو څخه ډیر بې اسناده بنګلادیشي کډوال نیولي دي او پلان لري چې دوی بیرته خپل هیواد ته ولیږي. ډیر کډوال په لویدیځ هند کې نیول شوي دي. د ګجرات د کورنیو چارو وزیر په یو بیان کې وویل دا په دې ایالت کې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې زموږ تر ټولو لوی عملیات دی. هغه دا هم ادعا وکړه چې 2 نیول شوي کسان له القاعدې سره تړاو لري. د هند امنیتي چارواکو په هند کې د میشتو ټولو بې اسنادو بنګلادیشي اتباعو ته وویل چې په 2 ورځو کې ځانونه پولیس ته وسپاري، کنه نو دوی به ژر تر ژره وشړل شي. د شیخ حسینه د حکومت له نسکورېدو وروسته د بنګلادیش او هند ترمنځ اړیکې خرابې شوي دي. بنګلادیش پاکستان ته نږدې شوی دی.